غږونه اوریدل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی د پوهنتون دننه د چاودنې غږ اوریدل شوی او وروسته په سیمه کې ډزې روانې وې. کورنۍ چارو وزارت تایید کړي چې په د پوهنتون په داخل کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي او وایي سیمې ته پولیس رسیدلي او دا مهال پوهنتون ته د امنیتي ځواکونو له لورې کلابند شوی هم دی. د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار میرویس سلامزوی سیمې ته ورغلی او له سلامزوی صاحب څخه به وروستي جزئیات واخلو. ستړي مشئ سلامزوی صاحب، که دا راته وایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ سلامونه د کابل نیوز لیدونکو ته. شیبه وړاندې دلته د امبولانسو غږ مو اورېدل شو، امبولانسونه راغله د ټپیانو د انتقال په هدف او همدارنګه بهرني ځواکونه هم د دې پیښې د مهار په هدف سیمې ته راورسېدل. دلته موږ سره د پیښې عیني شاهد نور جزئیات بدن پوښتنه وکړو. بسیار تشکر. زمانی که انفجار صورت گرفت کجا بودین و چی را دیدین اگر بگوین برای ما؟ چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرف الیاس هستم، ماسرتنر مشاورتی اجتماعی وزارت صحت عامه و در پروگرام نوتریشن پوهنتون طبی کابل اینجا درس میخوانم. خب صبح وقتی که صدای فیرکان شنیده شد ما رخ به رخ ساختمان حقوق بودیم. در صنف ما که از زاویه دید داشتم، متاسفانه که یک وحشت و دهشت خیلی عمیق در سطح پوهنتون گرفته ایجاد شده بود. همه که وحشت زده بودن، هر طرف فرار میکردن و تنها چیزی که در اینجا بر ما خیلی جای تاسف هست یعنی میست که پیش از اینکه گرفته کسایی که در اونجا هستن سراسیمه و چی شوه دچار یک آشفتگی شوه، نیروهای امنیتی ما کرده در این قسمت کمکاری خود می داشته باشه. از یک جهت میگم از اینکه ما در محیط که با داخل پوهنتون طبی کابل بودیم، در اونجا وقتی بر ما خبر رسید که شما از اینجا برای یک حالت اضطرار هست، انتحاری داخل شده، ممکن که بر شما آسیب برسه، ما از اونجا که برآمدیم بازم راه خود گم کردیم از کدام طرف. از دروازه ورودی که ما گرفته داخل شدیم در اونجا کسی اجازه نمیده که پس بیرون براییم و وقتی که به هر طرف حرکت میکنم قلابند شده، چهار طرف دیوار گرفتگی است. شاگرد این طرف گرفته حال مقال چه قدرت میکنه، کارمنده اون طرف برآمده، هیچ کس نمیتونه به کدام سو حرکت بکنه تا یک راه نجات برای خود پیدا بکنن. من پیشنهاد می‌کنم که محیط اکادمیک یا بخش امنیتی که در قسمت کار میکنم اگر توجهی برای کرده که دروازه ورودی دانشگاه را گرفته شما کندک میندازید چه گیت میندازید که تلاش میکنین در این قسمت اولی که در قسمت که تلاشی و در قسمت ورودی کسایی که اینجا خیلی شاید باش ما گفته دقت بکن به خاطر چه؟ به خاطر اینکه که چون یک نفر داخل شد، دو نفر داخل شد، جان هزاران نفر در خطر میفته. یک بس دو میشه که وقتی شما گرفته یک کارا میکنین، چهار طرف گرفته بسته میکنین، یک دروازه رو که بری ورود میمانین و هنگام خروج از اون دروازه نمیمان کسایی در داخل است بیرون. برای حداقل یک دو راه اضطراری داشته باشین تا کسایی در اونجا بمانده از اونجا خود بیرون بکشن تا که خطر کمتر متوجهشون شود. از این خاطر است که نیروهای امنیتی ما در قسمت با وجودی که فداکاری میکنه، تلاش میکنه، ایثارگری داره، ما مدیونشان هستیم، ولی در این قسمت هم باید یک پالیسی خوب و یک پلان دقیق تر و یک طرح خوبتر داشته باشه تا اینکه ما بتونیم که در یک حالت اضطراری، در یک واقعی که غیر مترقبه متوجه ما میشه، ما بتونیم یک راه نجات برای خود داشته باشیم تا جان خود سلامت بکشیم. بسیار زیاد تشکر. کابل نیوز رانو لیدونکو سیمه ته د بیلابیل امنیتي ځواکونه د ملي امنیت ځواکونه او بهرني ځواکونه همدارنګه ملي پولیس راورسېدل تر څو دغه سیمه خپل کنټرول لاندې راولي. همدارنګه د امبولانسو غږ هم اوریدل کیږي چې ټپیان انتقال کی له سیمې نه. له وضعیت نه داسې څرګندېږي چې اوس هم وضعیت د مهار شوی نه ده او بې شمېره امنیتي ځواکونه سیمې ته راورسېدل تر څو دغه وضعیت مهار کړي. بله سلامزوی صاحب، که دا راته وایي چې اوس وضعیت تاسو مبهم وګاڼه، اوس هم ډزې دغلته روانې دي او که نه؟ فی الحال د ډزو غږ نه اوریدل کیږي، خو د امنیتي ځواکونو بې شمېره راتګ دا په ډاګه کوي چې وضعیت لا تر اوسه نه ده مهار شوی او
هغه برید کوونکي چې پوهنتون ته دننه شوي دي تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي. بله، وروستي معلومات څه دي د دغه وسلوال برید تر شا څومره ټاپیان او تلفات څه دي؟ تلفات او ارقام تاسو ته به رسیدلي وي په سیمه کې یاستئ؟ سلامزی صاحب، وروستي جزئیات که دا راته وایي چې تلفات څه دي د وژل شوو او ټاپیانو وروستي ارقام څه دي؟ په کابل پوهنتون وسلوال برید تر سره شوی دا چې شاوخوا 2 ساعته د دغه برید څخه تیریږي. لا هم په پوهنتون کې ډزې روانې دي او دغلته امنیتي ځواکونه ور رسېدلي دي. زموږ د همکار په وینا چې دغلته بهرني ځواکونه او بېلابېل قواوې ور رسېدلي دي او لا هم وضعیت په مبهم حالات کې دی. زموږ همکار میرویس سلامزوی دغې سیمې ته ورغلی دی، دی به موږ ته وروستي جزئیات راکړي. سلامزوی صاحب، که دا راته وایي چې د پیښې وروستي جزئیات څه دي، د تلفاتو ارقامو په اړه که راته ووایي؟ کوم امبولانسونه چې سیمې ته راغلل لیدل کېږي چې د ټاپیانو شمیر هم زیات ده او همدا شیبه د ډزو غږ اورېدل کېږي همدې سیمه کې. دا چې د بریدګرو لخوا نه دي او که امنیتي ځواکونه په بریدګرو فایر نه کوي معلومه نه ده، خو فلحال د فایرو غږ اورېدل کېږي. بله، د امنیتي سرچینې څه وایي د جزئیاتو په اړه چې په دغه وسلوال برید کې د خلکو تلفات څو دي؟ لا امنیتي ځواکونو په دې اړه باندې خپل نظر له موږ سره نه ده شریک کړی، خو د وضعیت له مهار کېدو وروسته به دا معلومه سي چې امنیتي ځواکونو خپل معلومات له موږ سره شریک کړي او دلته په سیمه کې څومره تلفات او سلامزی صاحب، دا چې داسې لیدل کېږي شاوخوا 2 ساعته کېږي په دغه پوهنتون وسلوال برید شروع شوی دی. د 2 ساعتو په تېرېدو سره لا هم دغلته ډزې روانې دي. اوس د محصلینو تګ راتګ څنګه دی؟ دغلته محصلین په پوهنتون کې پاتې دي که نه دغه پوهنتون تحلیه شوی دی؟ هغه دروازې چې د جنوب لویدیځ او جنوب ختیځ خواته دي هغه دروازو نه یو شمېر محصلین وتلي دي، خو دغه په شمال لوري دروازه کې چې برید شوی ده دا په ټوله معنا د امنیتي ځواکونو له لوري انسداد شوی ده او له دې لارې نه هیڅ محصل ته اجازه نه ورکول کېږي ځکه له همدې لارې برید کوونکي پوهنتون ته دننه شوي دي. د عیني شهیدانو په وینا چې ډیری شمیر محصلین وتلي له پوهنتون نه، خو یو شمیر یې په پوهنځیو کې بند پاتې دي، نشي کولی. میرویس سلامزی و چې موږ ته د کابل پوهنتون څخه وروستي جزئیات ورکول. لا هم په دغه پوهنتون وسلوال برید جریان لري، لا هم ډزې روانې دي. دغه وسلوال برید لا تر اوسه نه دی مهار شوی. دا چې وروستي جزئیات به څه وي وروسته باید د امنیتي ځواکونو له بررسۍ وړاندې شي او زموږ همکار میرویس سلامزی به هم له همدغه ځایه تاسو ته دقیقه په دقیقه وروستي جزئیات وړاندې کوي. د نور معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.